خبره ده چې یوازې زمانه ده که نه د زکریا غوندې سړي ستا تربیت کړی دی د زکریا د بیبي تا تربیت کړی دی او زمونږ د بیت المقدس د امام لورې او د بیت المقدس خدمت ته وقف شوی نو دا بچی د کوم نه نه راغی خلکو له به څه جواب ورکوم یا لیتنی متو که دې نه مخکې مړه وې څه ښه به وه وکنتو نسیا منسیا الله که یېره په تېره ویډو په دنیا کې راغلی نه وي د ما دا نوم چا نه پېژندلی نو څه ښه به الله ورته څه وایي الله فوراً فرشته را لیږي وهزی الیک بجذع النخل تساقط علیک رطبا جنیا الله ورته خپلې کرشمې ښایي وایي دا کمې ونې ته چې د ډډه والې دې ډیکه والا ورکړه لکه غوندې کا ورکړه ونه خو څوک نشي لقولی خو لږ غوندې وړقاو ونه چې سینګ وړقوله الله ونه زرغونه هم کړه او پکې کجورې منښه دا کولی شم ستا پاکي نه شم کولی وړقوله غوندې چې وړقوله کجورې دې پرېوتې وخوره دا ګرمې کجورې دغې وخت کې زنانه ته د ګرم شي ضرورت دی او الله ورته وایي لاندې وګوره په دې اوچه ځمکه لښتې مې درته جاري کړ لاندې لښتې روان دی لاندې وکړه ښکلې مزېدارې د یخ اوبو لښتې بیګي او د اوبه له کمې راغلې کجوره کې څانګې او میوه د کمې راغله او کجورې نه میوه راوځوړېدله هغې وخوړلې اوبې ورپسې دا الله خپلې کرشمې قدرتونه ښایي چې ګوره دا کار کولی شم ستا صفۍ به هم کوم پروا مه ساته بچې پیدا شو غېږ کې ونیو چې په لاره را روانه ده نو خلک ورته ګوري او مریمې انا لکې هذا ماشوم دا کم ځای دی ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغيا او مقه چې دا د سنه یریده او مقه ټکې وویلی شو پلار خودم خراب سړی نو اخو زمونږ د بیت المقدس امامو مور خودم بدعمله نه وه زناکاره نه وه دا تا چاته پکې لاړې نه پلار ته لاړې نه مور ته پلار دې م ښه سړی و مور دې م بدعمله نه وه دا بچې د کوم ځای نه راغی الله ورته وایي ته به غږ نه کوې بچې به خبرې کوي که ته زرها وې ستا خبره څوک نه مني فاشارت الیه وی دې ماشوم سره خبرې وکړې وی کیف نقلب من کان فی المهد صبیا زانګو ماشوم سره څنګه خبرې وکړو عقلمند دی دا خبرې کوي زانګو کې چې کوم ماشوم زانګي هغه سره څوک خبرې کوي دیو سره لا گپ نو شروع کړی چې عیسی علیه السلام وی قال انی عبد الله د خدای بنده اللہ بندہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا اللہ زما متعلق مخ کے نہ فیصلہ کرے دا چھ مالا بخدے نبوت امرا کئی مالا بخدے کتاب امرا کئی یو سو معشومانو پا معشوم والی کی خبری کردی یو پا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چھ خبری اپنے خلق پوشو معشوم تا گورا زانگو خبرو کولو تا گورا او معشوم خبرو وقت کی دعوی کئی چھ مالا بخدے نبوت را کئی او دا فیصلہ مخ کی کردی دا تانی دا ماضی صیغه مستعمله او دا فیصله الله مخکې کړی چې ماله به خدای کتاب راکړي ماله به خدای نبوت راکړي پاک دامنه ښځه وه خدای صفۍ راوسته که رانوسته ومنله خلقو او واقعي ومنله چې بیبي مریم پاکه ده نیکه ده او پاکه ده او حیاداره ده د عیسی علیه السلام بچې وله خدای پاک ورکړه عیسی علیہ السلام له خدای نبوت ورکړه پیغمبري ولا ورکړه او الله په ټولو پیغمبرانو کې حضرت عیسی علیہ السلام له هغه مقام ورکړه او بیا به په دې مخ د ځمکه حکومت کوي 40 کاله به حکومت کوي او دنیا کې به عدل و انصاف قائم کی او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په امت کې به نکاح کوي او د هغې نه پس به وفات کېږي پاک دامنه جینۍ دی او د پاک دامنه تربیت چا کړی دی حضرت زکریا علیه السلام او د هغه بیبي پرده اوچت شوی حیا اوچت شوی بیبي اسما ده نبی علیه السلام ښینې وه د حضرت ابوبکر صدیق لور وه او د حضرت زبیر بیبي ده یو ځل نبی علیه السلام په لاره روانو صحابه هم ورسره دي او دی بیبي اسما چونکې پرده لا د پردې دا حکم نو نازل نو د پردې نه مخکې به خلکو دا مخ د یو بل لیده
په لاره به ګرځېدي یو بل سره پټو ته به هم تلې نو دې اډوکې راغونډ کړي وو د خپل پټي نه د هغه اډوکي په سر باندې راوړل کور ته نو چې نبي علیه السلام ورته وکتل چې دا خو زما خینې د بیبي اسما ده او د ابوبکر لور ده نو زر یې اوښ سملاو اوښ ته یې اواز وکړه لکه سنډا یا غوی چې بنده کېنی کم اواز ورته کوي حل حل سملو اوښ یې سملاو چې سمیلاو نو بیبي اسما ته اشاره وکړه شاته ورسره کولاوځي او په اوښ باندې د زنانو دپاره یا د دویم کس دپاره لکه په دې سیکل چې د کیریل غوندې وي که نه دقسې ځای به ورته یې ویې دلته راځه ما سره کښېنه هغې مخ بل طرف ته واړه نه راتله علیه السلام ورته اشارې وکړې صحابه ورسره دي نه راتله حیا وکړله نو نبي علیه السلام اوښ پاسه او کور ته لاړ نو هغه چې بیا لاړه نو زبیر ته وی زبیر وی دقه چلو شو نبی علیہ السلام سره صحابه و که یوازې پیغمبر علیہ السلام مې بیا به خامخا ورسره اوښ سره چې نور صحابه و نو ما له ډېره زیاته حیا راله چې د صحابه د ګڼو خلکو په مخ کې زه یوازې زنانه په اوښ سوری مې ورسره روان دې ته حیا وی زبیر وی چې ستا د اډوکي په سر راوړل دا په ما ډېر ګران دي که د نبي علیہ السلام سره په دې اوښ شاته سوری وي ښه به دې کړی زه اوس به دله یو خادم ونیسم نه به د پټي خدمت هم کوي او د اس خدمت هم کوي دومره حیا وه په صحابیاتو کې پرده پکې وه اوس پرده کم ده په ښځو کې بې پردګي انتهایي لوی جرم د نبي علیه السلام مبارک یو صحابي دی حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه یو جهاد له نبي علیه السلام ولېږه یو علاقې ته هغه علاقه کې یهودیان ډېر زیات وو عیسایان هم پکې وو یهودیان هم هغې ته پته وه هغې وی چې دا مسلمانان خو بهادر هم دي او هر ځای کې فتح او کامیابي منتره خو یو چل ورسره کوو که په دې چل هم دا اخته کړل نو بیا ممکن ده چې بیا ګټه به زمونږ وي چې میټینګ یې وکړو څه چل به وکړو وی داسې وکړئ چې دا زنانه خپلې راوباسئ او دا بربنډې کې مخونه ول ښکاره کې او لاسونه ول ښکاره کې نو چې دا صحابه څنګه راشو زمونږ د ښځو ته وګوري که نه دې مخونو ته او د لاسونو ته وګوري زړه کې به یې غلطې وسوسې راشي د الله مدد به دې پورته شي د الله د رحم فرشتې مدد د الله څه شی دی د الله د رحم فرشتې د رحم فرشتې به پورته شي لاړې وشي چې د الله د رحم فرشتې لاړې مدد لا بیا راته نه شي ټینګېدی همدقسې وکړل چې دې سنګ په کلي ورلل هغې ورته ښځې او جینکۍ راوستې او په عجیبه شکلونو چاله منګې ورکړې چاله کوزه ورکړې چاله کپړې ورکړې چې دا په دې لښکر کې ورشي او دا خرڅ کې په دې نیت ورشي چې دا سامان خرڅو نو خامخا به د سره جوړه جاله کوي داسې خو به راته نه ګوري نو وجودونو ته به مه ګوري د خدای رحم به پورته شي چې دې په دغه بانو سیزونه میزونه اوس هم دا بعد جینکې په دا کوڅو کې ګرځي او دا شیمپان ویمپان او دا صابونونه مابونونه خرڅوي د کمنۍ مشهورتیا دپاره دا د کمنۍ مشهورتیا نه کوي دا ګناه تالکان بلي دا د انجوز ګنده جنکې دي ګنده ښځې دي او په دې لارو کوڅو کې ګرځي لپاره چې دا سړي بې حیا کړي د دې نور څه مقصد نه دی شیمپوګان ولې په تورنګزو کې او په مردو کې نه خرڅېږي دې لپاره دا په بازار کې دا جنکې چې سوداګانې خرڅوي او دا دکان په دکان ګرځي اوس دی په دې مخکې ورځو کې په لاره تلو په لاره کې جنکې ولاړې هلکان هم ولاړې جنکې هم ولاړې او موټرو ته اشارې کوي او سامانونه ورسره دا خرڅو دا خرڅو ډېر موټر والا ورته ولاړې څومره زه حیران په دې د بې حیایۍ دور شروع شو خو دې بې حیا دغه خلک خو دین نه دي لري موږ وځې دین نه لري شو موږ ولې خپل پیغمبر پرېښوده د پیغمبر طریقه هم پرېښوده نو چې هغې دغه سامان مامان راوړو د مسلمانانو لښکر کې را در نه شو نو حضرت سعد ابن ابي وقاص چغې کړې قل للمؤمنین څنګه دی یغضوا ابصارهم مسلمانانو ته حکم وکړي چې نظر ښکته کړي بس یو آیات یې ووایي قرآن شریف کې الله فرمایي مسلمان ته چې نظر ټیټ که ښځو ته مه ګوره او ښځو ته الله حکم کوي یغضضن من ابصارهن چې تاسو نظرونه ښکته کړئ او سړو ته به نه ګوره سړی خو به قطعا پردی ښځې ته نه ګوري او ښځه که سړي ته ګوري د ضرورت په بنیاد کتې شي خو د شهوت په نظر به نه ګوري په غلط نظر به نه ګوري که نیت کې نقصان راته نو بیا به نه دا ښځه به هم نه ګوري چې دې اعلان وکړه د قرآن ایت یې وي چې نظرونه ښکته کړئ بس صحابو نظرونه ښکته کړل
یو ښځې ته چا ونه کتل، هغې چغې وې داسې په دې وخرڅوم، دا په دې خرڅوم، دا په دې دا په دې، نظر ورته نه کښېنېغ روان دي، علاقه فتح شوه. مسلمانانو له خدای بری ورکړه چې واپس رالل، الله چې واپس رالل نو نورو صحابو ته تپوس کو، وی علاقه م فتح کړه، وی کلي څنګه و، کوټې څنګه وې، بلډینګونه څنګه دغه علاقې وو چې کوم جهاد د نو کوي، تپوس کوي عمارتونه یې څنګه وو. هغې ورته څه وی، وی مونږ خو عمارتونو ته نه دي کتلې، مونږ خو کوټو ته نه دي کتلې. وی علاقه م څنګه فتح کړه، بس خدای راکړه نو جنګ مو کو، خدای علاقه فتح کړه. وی کوټو ته م ولې نه کتل، وی مشر امام اعلان وکړه چې نظرونه ښکته کړي، هغې دومره عمل دوی وکړه چې دلته خو به ځمکې ته ګورو، نظر به ښکته کوو، چې بیا د کلي علاقې کوټو ته او بلډینګانو ته م نظر ونه کوو. قرآن باندې عمل، نظر به خپل کوتا ساتئ، سړی به پردو ښځو ته نه ګوري. دا هلکان ټول اوس په دې لارو کوڅو کې ناست دي، پردو جنکو ته ګوري. دا سخت په شریعت کې جرم ګناه. ګورې زنا یوازې د اندام زنا نه ده، په دې سترګو نبي علیه السلام فرمایي زنا العین النظر، په دې سترګو چې ته پردو ښځو ته ګورې په بد نیت، دا بد نیت خامخا راځي، نو دا زنا سترګې زنا شوه. د غوږ سره چې په غلط نیت د یو ښځې اواز اورئ، د ژبې سره چې په یو غلط سوچ او غلط نیت باندې بل چا سره په دې ژبه خبرې کوي، دا زنا شوه، دا ژبې زنا ده، یوازې د اندام زنا خو نه. الله دې مسلمانو سره نو بالکل پردو ښځو ته کتل په شریعت کې منع، او دا قرنګې ښځې هلک ته کتل، هلکانو ته کتل په بد نظر، په څلور مذهبه ناروا حرام، د قرآن په نظر کې هم حرام او د پیغمبر د حدیثو په نظر کې هم حرام. شریعت کې ډېر لوی جرم او لوی ګناه. پرده اوچت شریرونه ګوره، مرقه په سره وې زنانو ته، غټ غټ څادرونه، غټ غټ پړونې په سره وې. قسم په خدای دا د غیرت تقاضا ده او د حیا تقاضا ده او د ایمان تقاضا ده. په دې انسان بدې نه ښکاري، په دې ښه ښکاري. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اختر پر ورځ یو ځل اعلان وکړ، وی ښځې اختر مانځله روځئ، او چې کومې ښځې مونځ نه کوي ام ځان سره وباسئ. نو یو بیبي ورته وایي د الله رسوله هر چا سره خو پړونې نشته، نو څنګه به ځي؟ نبي علیه السلام دا ونه وایي چې بې پړونې دې راځي، بلکې څه وایي لتلبسها صاحبتها من جلبابها، بله ملګرې دې ولې پړونې ورکړي، را به شي تقریر به ووري، دعا کې به شرکت وکړي. او بی بی عائشہ صدیقہ فرمائی، بخاری شریف و نور کتابونو کې دا روایت ته وی د سار منځ چې به کله وشو او ښځې به سار مانځله تلې جومات ته، نور خو ځکه سار کې تیاری او سار به تلې، نو متلفعات بمروتهن، نو غټو پړونو کې به ځان رانغښتې، ما یعرفهن احد، چا به پیژندلې نه چې دا څوک ته دا څوک نه ده. دومره حیا ښځو کړې، زنانه به پوره پرده کوي. ګورې رونو، د تره د زوی نه به پرده کوي، ماما د زوی نه به پرده کوي، د ترور د زوی نه به پرده کوي، لیور نه به هم پرده کوي. البته کور کې لیورونه یو ځای اوسېږي، د ضرورت ته دې زمانه کې فتنه جوړېږي، که هلک وادو کې وایي چې زه خو نو سم دی ورور سره، نه غم جوړېږي، فتنه جوړېږي، او د ضرورت په مخ کې د یو بل مخ ته ګوري، نو خیر جواز شته، د شهوت په نظر به نه ګوري. لاس به نه ورکوي، لیور به بالکل روندار له لاس نه ورکوي چې په خیر راغی. نن سبا په موټرسایکل لیور سره سوره ده، لیور نه لاس راته کړی دی، د خېټې نه په موټرسایکل سوره ده ورسره، د تره زوی سره په موټرسایکل سوره ده، د ماما زوی سره په موټرسایکل سوره ده، د ترور زوی سره په موټرسایکل سوره ده. دا په شریعت کې ډېر لوی جرم او ګناه. موټرسایکل ولې سورېږي ورسره؟ شریعت کې ګناه ده. ګناه ولې کې؟ ځینې ورونه دي، یو پلار اولاد دی کور کې، په کار دا ده چې وشي خو نه کېږي زموږ په وطن کې، هغې نه زیاته فتنه جوړېږي. نو خیر دی که سلام السلام علیکم وعلیکم السلام مخ ته وګوري، خو بیا دې نور وجود پرده کوي، لاسونه دې پټ ساتي، خپې دې پټ ساتي. یو لیور سره په یو کور کې به جود نه تېري، اینه غټې فتنې جوړېږي. زموږ په دې وطن کې دې جوړې شوي دي دا فتنې. شریعت د حکم پابندي به کوي او تابعداري به کوي د شریعت. لاندې د ګیټو نه بره بخپه بالکل نه ښکاري د ښځې. نن سبا د ښځو د ګیټو نه بره ټولې دا نیمې خپې ښکاري، قسم دې ساخي ښکاري د ښځو. بیا مونځ سره به څه کوو؟ د شریعت حکم درته وویم، د شریعت حکم دا دی که د یوې ښځې څلورم حصه اندام ښکاره شو مونځ یې نه کېږي.
اوس کمې ښځې چې د جارجټ لوپټه یا سیپون لوپټه په سر کړې دا پکې منځ کوي نو د سر ویښته پکې ښکاري که نه تاسو نه تپوس کوم ټول اندام ښکاره شو سر پورا اندام دې ښکاره شو سټ اندام دې ښکاره شو مرۍ ښکاره شوه او په دې نري کمیس کې ټولې لیچې ښکاره شوې پنډۍ ښکاره شوې نو ستا څلور پنځه اندام ښکاري مونږ د کم دی نه یو اندام چې څلورم حصه ښکاره شو مونږ نه صحیح کېږي سر ښکاري مرۍ ښکاري سټ ښکاري لیچې ښکاري خپې ښکاري مونږ نه صحیح کېږي مجرم ہے ګناهګار ہے فاسق ہے فاجر ہے مونږ نه کېږي په کوټه کې چې په داسې ځای کې ښځه ولاړې چې دروازې هم ځان پسې جرنده کړي او خاوند یې هم ني او بچي هم ني هېڅوک هم ني نو بیا هم عورت به پټوي په مانځه کې به پټوي مونځ کې دا سړی چې مونځ کوي نو اندامونه به د نامه نه تر د کونډو پورې مکمل پټي لنګ او که یو انسان وي چې دا مړه کوټه ده او په کوټه کې دننه خو څوک ته نه بربډ مونځ به کم نه کېږي مونځ ښځه وي زه خیر ده او کوټه د مخ به ښکاره کړمه او دا خیر دی مخ ټیک ته لاندې تلي به لاسونو ښکاره کړم پروا نشته او لاندې د خپو تلي به ښکاره کړم پروا نشته خو چې مټې ښکاره شوې که هېڅوک هم نه دا مټې ښکاري مونځ یې نه کېږي حضور پاک فرمایي اخره زمانه کې به داسې ښځې کاسیاتن جامې به یې اغوستي خو عاریات بربنډې به مایلات ممیلات سړو ته به ځان مایل کوي او سړي به ځان ته را مایل کوي او پلاره چې ځي رؤوسهن کاسم البخت یو قسم مخان دي په عربو کې د هغې دا قبان اوچتې یو طرف ته مایلې وي پلاره چې دا سر به داسې یو پوټې کوږ وړي چې دا خلک راتر په نظر شي الله حضور پاک فرمایي د جهنم خشاک دی دا ښځې دا خشاک دی د جهنم نبی علیہ السلام فرمایي چې الله راته یو معراج لتلم نو الله یو تنور راته وښو تنور پشان غارو او پکې بربند الکان او بربند سړي پراتو او چې لمبې به داسې اوچته شوه نو ما به وی چې دا بار را غورځېږي بیا به لمبه ښکته شوه او چغې وی پکې تپوس مې وکړه د جبریل او د میکایل علیهم السلام نه دا څوک دي وی دا ستا د امت هغه الکان او جنکۍ دي چې بربند زناکار او بربندتوب به کوي دا د قبر عذاب بے حیائی نه به ځان ساتورونو بے حیائی خطرناک جرم دی پرده به کې پرده کې حیا ده حیا ایمان دی امام بخاری وی الحیاء من الایمان کتاب الایمان کې امام بخاری وی باب جوړ کړ دی الحیاء شعبة من الایمان امام بخاری وی الحیاء من الایمان ایمان لوی صد حیا او فرمایي نبی علیہ السلام اذا فاتت الحیا فافعل ما شئت چې حیا د کینی بیا چې د څه خوښې کوه لوڼې نیکانه کې مور چې نیکې ښه تربیت چې مور نیکه ده بس ژوند بختور دی مور پردهداره ژوند بختور دی شیخ عبدالحق دهلوي رحمت الله علیه یو واقع لیکلی دی یو ځای کې قحط خلک رالل او علماو پسې چې قحط او باران نه کېږي څاروي مړه شو ګیاګان هم نشته او بم لاندې جوړې شوې نشته څه به کوو علماو دا طریقه وښوده چې بار روځې او صلات استسقا به وکړو استسقا مونځ نو خدای ته به جړه وکړو ټول بار وتل ماشومان یې مو ایستل ښځې مو ایستې او سړي مو وتل او چغې خدای ته وایي او جاړي فریاد کوي لیکن وریځ نشته یو هلک په یو قافله کې روانو چانې تپوس وکړو دا خبره وه چانې تپوس وکړو وی دا خلق سره راوتلي جلسه جلوس د څه دي وی د علاقه کې قحط د باران نه کېږي څاروي او انسانان د لوږو تندې نه مړه شو نو یې بیا نو دا منځونه کوي او چغې وایي خو ریاض نشته سور نور دی نو ودرېږی وي چې دله باران وکړم هغه هلک وایي ورغې په هغه کیجاوه کې دننه د ده مور و په کیجاوه کې دننه د هغه مور پلو یې دغسې ونوې پړونې پلو او یا الله تا ته پته ده چې زما دا مور ډېره پاک دامنه ده الله تا ته پته چې زما دا مور ډېره حیاداره ده الله تا ته پته ده چې زما د مور دا پړون هم چا نه دي لیدلی خدای زما د مور په دې پاک دامنه او په حیا د نه سوال کوم په دې قوم باران وکړه دعا لا نه وه خلاصه کړی چې اورید راله په خلکو باران وشو خلک رالل یلکه دا دې څوک کړل دا څوک دي په دا کیجاوه کې وی دا زما پاکه مور ده ما ته چې کلم ضرورت پېښ شوی د مور پلو مې نیولی دی او خدای ته مې سوال کړی دی خدای پاکه کار کړی دی دې ته مور وایي نن سبا مور څه وایي بچې کېنه ګرمي ده دا مونځ خیر دی وروسته به وکړې ناجوړه به شي بچې را ګیره خو د سره ښه نه ښکاري زویه سبا به څوک لورخور نه در کوي خو خدایه ښه مور ورته وایي دی ته پودړې مردارې
اخرى دا ګیره دی لور خور به څوک نه درکوي دا ګیرو والا جوړ بې ښځو پاتې شو. مزه سهار وختي دی پلار به ورته وي اواز به ورکړي دا بچی هلک پاسه و چې مانځه له لاړ شي ای د اتوار ورځ د پرېږدې دا چې لږ دمه شي دا د خالي پر ورځ دمه کېده نه خو د سکول ته په وخت پاسه و مړ خو نه شو دا د ګل پر ورځ چې سکول ته په 5 بجې پاسې و جامې ورته چې دوغاخي پرتوګه چې دی مړ نه شو او د اتوار پر چې خدای له پاسې دی مړي میندې په بچو روجې نه نیسي ای بچې مه نیسه نه په تالا نه اوړي په تالا نه دي پر لور به روجې اوړي ای بچې خیر دی لا ماشومه ده په تا نه اوړي ای مردارې خبیثې دې زمانې دا ښځې د دین نه لرې بې دینه ښځې کودلې ولې تربیت نه دی شوی قرآن نه وردي پیغمبر حدیث نه وردي اخلاق یې نه دي زده کړي ټول ډرامې ګوري ټولو ټي وي ګانو ته ناستې دي ټولو په کمپیوټرو باندې فلمونه ګوري او ټولو په ډیشونو باندې پردی ښځې او فلمونه ګوري دا ښځې به جنت ته لاړې شي دا د جهنم خشاک دی دا ښځې دې زمانه کې لوڼه یې ځان سره یو ځای کېنولې په ډش باندې په انډیا فلمونه ګوري د خدای نه نه مونځ کې مونځ دې قبلېږي اخوا د ګمراهي په کور کې شروع کړې ده هلته د کمپیوټر لګولې په هغې باندې تصویرونه ګوري هلته اخباري رسالو کې اخبار جهان او دا قسم د ښځو تصویرونه ګوري سړی هم راوړي دا ښځو ته اږدي لور ته اږدي مخکې خدای نه حیا په کار درونو دا څه کوم په کوم طرف روان یو خدای منو که نه منو قیامت شته که نشته قبر شته که نشته نظام که ښه کې د لور ښه تربیت وکړه او ښځو سره ښه سلوک وکړه ښه سلوک دا نه دی چې تی بېدینۍ ته پرېږده نه دینداره که ښځې خو یاره ښه سلوک په سره وکړه ښه څه ته وایي د ښه مثال به هم درکړم یو سړي نه ښځې نه غلطي وشوه چې غلطه تې وشوه دې ته حتی خبره ورسېده چې د خاوند ورته وی چې باس زما ستا بله ګزاره نه کېږي طلاق در کوم ښځه ورته څه وایي وی راکړه طلاق نو سم نه خدایه دې بلا سره وسکې که طلاق مې وله ورکړه نو زه خو به بله ښځه وکم کېږي خو دا خواره دا مرداره به څه کوي په دا کوڅو کې به ګرځي طلاق یې ور نه کړم څه موده پس دا سړی مړ شو چا په خوب کې ولیده وی الله د سره څو کړل وی الله او ډېر ګناهګار و دا سړی وی چې الله ته مخامخ شم وی ما ته وی ای بنده ډېر ګناهګار یې چې اوس دا سټ ته تا وکړم جهنم کې دې وړم خو زما په بنده دې یو وخت کې رحم کړی دی زما په یو بندګۍ او که تا پې دا رحم نه وی کړی لوی ګناه کې مبتلا کېدله نو زما په هغه بندګۍ دې رحم کړی دی نو تم زما بندې په تا رحم کوم زه جنت ته دې ته ښه سلوک وایي او چې ښه تربیت یې وکړي تا سره به د دین په کار کې مدد کوي د دین په کار کې به سره مدد کوي د هغې مثال هم دله در کوم یو ښځه وه نیکه ښځه وه او خاوند ته به یې د نیکۍ ترغیب ورکوه صدقه کوه خیرات کوه دې ښځو کې د خیرات دا ماده وي نور یو بربنډې ګرځي خو خیرات کوي خیرات دا ماده پکې وي صدقه پکې وي نو هغه خاوند ته به هم ترغیب ورکوه کور یې داسې ځای کې چې یو چوک غوندې و د باندې نه به خلک راځي پنجاب کې باندې نه به خلک راتل په هغه چوک کې به ودرېدل او بس ته به ختل داسې وه نو ابدي مېلمانه کول دې ښځې به ډوډۍ ورکوله حتی کې ځان له یو مکان یو کوټه جوړه کړه چې که څوک ماښام مازدیګر دلته پاتې شي او بس ته لاړ او د شپې انتظام یې دلته مونږ سره به شپه کوي ډوډۍ به مونږ ورکوو اوبه او چای به مونږ ورکوو یو ځل یې دې خاوند ته چوی وی دا ښځه خو به دې خیر ته کښېنئ بعضې خلک خو وي شیطانان خیر ته به دې کښېنئ ځمکه اوبه اوس خرڅی ولې نو وی اخیره خو چې څوک مېلمه راغی ډوډۍ پې وخوره نو هغې خو ځان له لکه د پیرانو لنګر شروع کړی دی او چې څوک دې ډوډۍ ورکوله باندې کوټه یې باندې بېله جوړه کړه او چې څوک هم د بس نه پاتې شو نو خوراک ورکوه خاوند پې پې شو ښځې له راغې ښځې بس یې که په دې کور له څوک مونږ کره راغلو مېلمستیا به ورکړو خو مونږ خو د کلي ذمهداري په ټیکه نه راغېشتې چې دلته مولا کور جوړ کړی دی او څوک راځي او به ډوډۍ خوره او لنګر هم شروع کړی دی په قلار کې نه زما د وسه نه کېږي ښځه خفه شوه چې خدایه ای سړیه زموږ رزق کې کمې راغلی دی وی بس ته پرې په قلار کې نه به زما پلار نیکه جایداد نه شم خرڅولی ټول کلي ټیکه دی اخېستی شی بند شو یو ځل دې ښځې ته وایي زه چې ځو پټو ته باغ ته لاړ شو پټو ته لاړ شو ښځې خو د خدای نه ورځ مونته چې دا خاوند په څه پوهېږم چې لاړل پټو لالته لګیا دی ارټ ګرځي اوبه راوباسي دا ښځه یې لاړه ارټ د کوي په غاړه کېناستې اوبو ته ګوري خاوند یې چکر ولګوی ښځې ځو نه
زه چې ځو چې روانه شوه ولږه سړیه بیا ورله کوي ته نیغه نیغه ګوري سړي ول آواز ورکړي یا ښځې ناوخته لري زه چې ځو چې را روانه شوه څو قدمه بیا ورله کوي ته نیغ نیغ ګوري خاونه ته دې کوي کې څه ګوري د نه پروتې دي یاروي دوی کوي ته ګور وی اخر څه پکې ګوري وخت داسې کوي ته سر ښکته کړی دی نه دې سیل وکړه نه دې پټې وکته او نه بل څه هسې وي سړیه دې زړه کې مې یو سوچ راغی یاره ښه ده هوښیاره خو داسې وي که نه وی دا سوچ مې په دې راغی چې دا ارټ ګردي منګوټي تاوي ګردي کوي نه اوبه راوباسي دا به کله کمیږي په دې سوچ کې مه چې دا کوي به اوس کم شي اوس به کم شي اوس به دا سطح لاندې لاړه شي او دا کمیږي نه زه ورته ګورم ای قمقلې ښځې قمقلې دا نه کمیږي زه چې ځو دا چې څونه اوبه راوباسې لاندې نه نورې راوچتېږي دا کمیدو والا نه دي دا ټول پټي به سیراب شي خو دا کوي کمیږي نه دا نه کمیږي او که دا منګوټې بند شي نو زیاتېږي وي نه په خپل ځای به ولاړ منګوټې که بند شي دغه سطره د کوي په خپل ځای به او که دا چلیږي بیا د کوي دغه سطره کمیږي به نه وی ښه وی او ای سړیه وی دقه زمونږ د مال د منګوټیم ده که نه منګوټۍ چې څومره چلیږي او مخلوق له سخا ورکې نو کمیږي به نه او که نه ورکې هم دقه منګوټۍ به تې لر کې خو به هم دقه شي خاوند خو یې پوه شو چې دا خو دې په عجیبه توره ووالم او پوه دې کړم وی زه ښځې بیا به خپله سخا شروع کړو چې څنګه مخکې نه وه ښځه چې نه کي خاوند به نه کي ښځه چې دینداري خاوند به دینداری ښځه چې حیا نه کوي خاوند به هم حیا نه کي او چې ښځه دینداره او نیکه ده بچي به هم دینداره او نیکان وي ښځې ته د حضور پاک د بیبیانو واقعات بیان کړي ښځو ته د علماو تقریرونه واوروئ ښځو ته د پردې د احکامات واوروئ قسم دی په دین کې او په احادیثو مبارکو په عمل کې چې کم د دنیا او د آخر خیر او لذت او ټیسټ دی خوند دی که دا د دنیا په فحاشۍ او په بدعملۍ کې شته خوان خو په دې کې خوان خو د حیا په جامه کې دی د دنیا خو لږ ژوند د تیر بشي خو چې اخر دې ښه شي او د دنیا دا ژوند د بچو دې ښه شي زما وروڼو په خپلو ښځو باندې په خپلو لوڼو باندې دا رحم مه کوئ چې دي بربنډې ګرځي دا رحم پې مه کوئ چې دي نرۍ لباس اچوي دا رحم پې مه کوئ چې دي تصویرونو ته ګوري نه په دې کې سرزنش وکړه زور ورکوئ داسې به نه کوي د رحمت فرشتې دي دا نه راځي حضرت ابراهیم علیه السلام چې کله اور ته غورځو په ټال یې کښېنم یو مخصوص ټال و ځکه داسې خو یې نه شو ورغورځولی نو ټال نه اوچتېده زور کوي فرشتو نه ولري هلته اور دې بلیږي شیطان د انسان په شکل کې راغی وی زه راته یو چل ښیمه داسې وکړه چې ورشه جینکۍ راولې سرونه ور سرتور کړې جینکۍ راولې سرونه یې سرتور کړل ټال سپک شو په چې ټال یې دیکه ورکړه ابراهیم علیه السلام د اور میانځ ته وغورځېد وی دا داسې چلو شو وی دا د رحمت فرشتو نیولې و چې کله سرونه سرتور شو دا ښځو د رحمت فرشتې لاړې نو کم کور کې چې ښځې بې ستري کوي په کور کې دننه د رحمت فرشتې نه راځي نو چې د رحمت فرشتې نه راځي نو رزق کې برکت د کمې راغی مال کې برکت بني ژوند کې برکت بني روغ صحت به دې مني فرشتې لاړې ممکن ده چې دغه وخت کې د خدای وبا راشي دغه لږ ساعت کې د خدای غضب راشي د خدای وبا راشي بیا به ته منځونه به وکړې صدقې به هم کوې خو هغه تندر خو به راغلي که نه یا خلک شکایت کوي دا چل دی تا یو وخت کې به ګناه کړي دغه ګناه د وجې د رحمت فرشتې لاړې د خدای قهر نازل شو تندر را پریوت نو چې تندر را پریوت او قهر نازل شي او سیلاب راشي نو وروسته بیا پشتی وهه بیا کار نه کېږي زما وروڼو ښځو باندې لوڼو باندې خویندو باندې دین زده کړئ پرده ورته وښایئ حیا ورته وښایئ شریعت ورته وښایئ او د موږ د ښکلي پیغمبر مبارک قربان شم دی چې کوم دین یې موږ له راوړی دی او کوم شریعت یې موږ له راوړی زموږ پکې د دنیا هم خیر دی زموږ پکې د آخرت هم خیر دی په دې به عمل کوو او دا موږ ته خدای حکم کوي د ایمان خاوندانو وانفسکم واهلیکم نارا ځان او ښځې بال بچ ټول د جهنم د اور نه بچ کړئ هغه اور چې د هغې خشاک انسانان او کاڼي دي چې کومې فرشتې پې مقرر دي نو نه په ژبه او نه په زړه په چاره هم نه راځي چې خدای ورته څه کوي هغه کوي دعا وکړئ چې الله به موږ رحم وکړي